أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په تېره آیت کې الله رب العالمین د هغه کس تذکره وکړه چې هغه خپلې واګې طاغوت له په لاس کې ورکړې وي، د الله رب العالمین نافرماني کړې وه، د الله رب العالمین په بندګانو باندې خپله بندګي کوله او خپله خدایي پې مسلط کوله. په سیاسي معاملاتو کې او د ملک په معاملاتو کې د الله رب العالمین قدرت او د الله رب العالمین خدای نه تسلیموله. الله رب العالمین داغه د هدایت د پاره د سترګو د کولا وهلو د پاره ابراهیم علیه السلام راولېږو، او ابراهیم علیه السلام چې په حقیقت کې داغه د دوستۍ د پاره او داغه د فائدې د پاره راغلی، نو هغه کس ولګېد د ابراهیم علیه السلام دشمن وګڼو او د ځان د پاره نقصان دی وګڼو. نو الله رب العالمین په دنیا کې هم لا جواب پاتې کو او په آخرت کې به الله رب العالمین دله سزا ورکړي، سخته سزا به ورکړي. په دې ننني 2 آیتونو کې الله رب العالمین د 2 هغه کسانو مثالونه ذکر کوي چې هغوی خپل ځان سپارلی دی الله رب العالمین ته. نو الله رب العالمین د هغوی په دنیا کې هم اصلاح کړ ده، زړی ورله کولاو کړ ده، اطمینان د قلب ورته نصیب کړی دی، او الله رب العالمین ورله سینه کولاو کړ ده په دې دین باندې. هغې کې یو کس هغه نامعلومه دی، تفسیر د هغې نه خاموش دی چې په دې اولني آیت کې دا کس څوک دی او دا کلی کم یو دی. اگر چې احتمالات مفسرینو مختلف ذکر کړي دي چې د کلي نه مراد هغه انطاکیه ښار دی، خو الله رب العالمین دا ضروري ونه ګڼله چې د دې کس تذکره وکړي، د ده نوم واخلي او د دې کلي تذکره الله رب العالمین وکړي چې د کلي نوم واخلي، ځکه د دې سره څه فایده هغه د ایمان او د قرآن کریم وابسته نه ده. نو دا غیر ضروری بحث دی چې انسان په دې کې پریوزي چې دا کس څوک او دا کلی کم یو. خو الله رب العالمین چې کوم حاصل دی هغه بیان کړ دی چې هغه د انسان د هدایت دپاره او د ایمان دپاره ضروری دی. او دا هغه حاصل مطلب دا دی چې یو کس و چې هغه تېرېده په یو کلي باندې چې هغه پړ مخې پروت و، هغه کلی د چتونو هغه را پرېوتي و. نو هغه چې کله د کلي ته وکاته چې دا ډېر په بد حالات باندې پروت دی، نو د دې باشندگان هم ډېر زیات په مشکلاتو کې هغه د مرګ سره مخامخ شوي وي. نو په زړه کې یا په خوله باندې دا خبره وکړه چې الله رب العالمین به دا خلک څنګه را ژوندي کوي. نو الله رب العالمین هم په دغه کس باندې مرګ راوستو، 100 کال یې دی مړ وساتو. په 100 کال نه پس د الله رب العالمین چې کله راوچت کو، نو د ده نه یې تپوس وکړو چې څومره وخت دې تېر کو په دې حالت د مرګ کې. نو د خاول وی چې یاره ما یو ورځ به تېره کړي، خو چې بیا سوچ وکړو نو دا خبره ذهن ته راله چې کم وخت کې زه اوده کېدم یا مړ کېدم، نو هغه به سحر ټایم و، اوس ماسپښین را پاڅېدم، یا ماسپښین ټایم و نو مازدیګر را پاڅېدم. نو ده ووی چې نه، د ورځې څه حصه هغه ما تېره کړ ده. نو الله رب العالمین ورته وفرمیل چې نه، تا 100 کاله په دې حالات کې تېر کړي دي، او د هغې زما د قدرت علامات دا دي او زما د قدرت دلایل دا دي چې کم څیزونه ستا سره موجود و هغه خرابېدونکي وو، نو هغه الله رب العالمین په خپل حالات باندې برقرار ساتل دي چې هغه خوراک دی او څښاک دی.
خوراک دی یو ورځ پې تېره شي په دویمه ورځ باندې هغه خراب شوي وي د استعمال قابل نه وي او په درېیمه ورځ باندې چې کور کې ته ساتې نو ته به چېرته یو ځناور په کور کې مردار شوی دی او پروت دی داسې بدبوداري چې دا نو هغه راپرېږدي دغه شان اوبه دي دا اوبه چې په پلاستیکي لوښو کې یا په عام لوښو کې پرتې وي یوه ورځ یا دویمه ورځ په درېیمه ورځ باندې دا خامخا بدبو راپرېږدي نو الله رب العالمین فرمایي چې کم څیزونه د خرابېدونکي وو نو هغه الله رب العالمین برقرار وساتل او کم څیز چې ګزاره کولی شوه چې هغه ستا سورلي د خر دی نو هغه الله رب العالمین ختمه کړه تر دې پورې چې د هغې هډوکې او ډانچه هم ختمه شوه بیا الله رب العالمین د انسان مخاطب کړ دی چې ته وګوره د خوراک څیزونو ته د دې نه عبرت واخله دویم د سورلۍ ته دی وګوره چې دا بالکل ختمه شوې ده الله رب العالمین به د دې هډوکې را ژوندي کړه ډانچې ورله جوړه کړه بیا د ده سترګو مخې ته په دې ډانچه باندې الله رب العالمین غوښه راوخېجوله او الله رب العالمین پې غوښه خوره کړه د هغې نه پس هغې ساه واغسته تر دې پورې چې ده ته هر څه ښکاره شو چې الله رب العالمین زه څومره په حالت د مرګ کې ساتلی یم څومره وخت پس الله رب العالمین زه را ژوندی کړم نو د اعلان وکړو چې یقینا زه پوهه یم او زما یقین دی دا چې الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت لرونکی دی دغه شان ابراهیم علیه السلام په یو موقع باندې د الله رب العالمین دا سوال وکړو چې کیف تحیی الموت چې دا مړي به څنګه را ژوندي کړي د الله رب العالمین ورته فوراً وفرمیل چې آیا ستا ایمان نشته په دې باندې په حیات بعد الممات باندې نو ابراهیم علیه السلام وی چې د الله رب العالمین زما ولې ایمان نشته لیکن اطمینان قلبي غواړم نو الله رب العالمین ورله یو بهترین تجویز ورکو چې ته ولګه یو څلور پرندگان او مرغۍ هغه راونیسه د ځان سره اشنا که او دومره اشنا که چې ته پرېږدي واپس ورته آواز کې نو ستا پسې واپس راځي او بیا هغه څلور پرندگان هغه حلال که هغه ټوکړې ټوکړې قیمه قیمه که او د خپل د وس د خپل چایس او د سوچ مطابق په څلور اوچتو زیګونو باندې د هغې مختلف ټوکړې کېده او ته ورته آواز وکړه نو دیو به تا ته منډې وهي او را روان به وي سعین به وي او لوزي به نه ځکه که او لوزي نو بیا دا احتمال موجود دی چې ته کېدای شي دا هغه مرغۍ نه چې کومه مرغۍ ما ښودې وه د الله رب العالمین فرمایي چې نه دیو به په منډو باندې در روان وي چې ستا کلک یقین راشي چې دا هم هغه مرغۍ دي چې کوم ما د ځان سره اشنا کړې وي کمې بیا ما حلالې کړي او د هغې ټوکړې ټوکړې مې په مختلف اوچتو زیګونو باندې کېښودې او الله رب العالمین هغه مرغۍ دوباره را ژوندی کړي اوس په دې کې بیا عام مفسرینو خو ډېرې خبرې کړي دي خو بنیادي خبره چې زما او ستا د فهم دپاره ده نو هغه دا ده چې بعضې سوالات هغه د انسان په ذهن کې راځي ستاسو په ذهن کې به هم ډېر سوالات راغلي چې یاره دا خو د الله رب العالمین ډېر قریبي خلک او خاص کر ابراهیم علیه السلام هغه څرنګې دا سوال کوو چې ته به دا مړي څنګه را ژوندي کړې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام صحابي دی هغه وایي که د غیبو نه پرده اوچته شي نو زما په ایمان کې ذره برابر زیاتې نشي کولی ځکه د پیغمبر د خولې نه چې ما څه اورېدلي دي نو په هغې باندې ما ته مکمل طور باندې اطمینان قلبي هغه حاصل دی نور اطمینان ما ته ضرورت نشته نو ابراهیم علیه السلام دا ولې کوو نو په دې کې بنیادي نقطه دا ده چې یو ایمان زما او ستا دی په حیثیت امتی زما او ستا ایمان موجود دی او دویم ایمان چې دی نو هغه د پیغمبرانو وي د امتی ایمان هغه په هر لحاظ سره ایمان بالغیب وي خاص کر زما او ستا ایمان چې دی نو هغه مکمل طور باندې ایمان بالغیب دی مونږ او تاسو پیغمبر لیدلی نه دی د هغه په نبوت باندې زمونږ ایمان دی صحابه کرامو پیغمبر لیدلی او په دې لحاظ سره د هغوی ایمان بالغیب نه و بلکې ایمان بالشهادت و ځکه پیغمبر یې لیدلی دغه شان مونږ او تاسو ملائک لیدلی نه دي زموږ په ایمان دی نبی علیه السلام ته ملائک راتلل په انساني شکل کې هم راتلی جبریل امین په خپل اصلي شکل کې هم لیدلی او په کتابونو د حدیثو کې باقاعده په دې باندې ابواب تړلی شوي دي باب ذکر الملائکه یعنی هغه باب چې په هغې کې د ملائکو تذکره راغل ده د نبی علیه السلام په مختلف مواقع باندې د ملائکو سره ملاقاتونه شوي دي د معراج په موقع باندې دغه شان ما ته الله رب العالمین برای راست نه اورېدلی دی نه د الله رب العالمین وحی چې ده نو هغه ما ته راغل ده خو زما او ستا په دې باندې ایمان دی پیغمبر برای د الله رب العالمین سره هم کلام شوی دی او دغه شان د الله رب العالمین وحی ورته راغل ده دغه شان ما ته جنت او جهنم په سترګو نه دی لیدلی الله رب العالمین خپل پیغمبر ته جنت او جهنم په عالم المثال کې د معراج په موقع باندې ښودلی دي
په دې کې اشاره ده د خبره ته چې زما استاد ایمان د پاره ایمان بالغیب دا کافی دی او پیغمبرانو په ذمہ داری باندې چې کم کار وي نو هغه کار داسې اهم کار وي چې د هغې دپاره صرف ایمان بالغیب کافي نه وي بلکې ایمان بالشهادت ضروري وي چې پیغمبر بیا خلکو ته په عام سره عام دا اعلان کولی شي چې خلکو تاسو چې د آخرت متعلق کومې خبرې کوئ نو تاسو هسې خیالات او قیاسات جنګوئ او زه چې څه وایم نو هغه ما په سترګو لیدلي دي زه ځکه دا خبرې کوم د ملایکو متعلق چې ستاسو کوم تصور دی نو دا ستاسو په مختلف بنیادونو باندې دا تصور جوړ شوی دی زه چې څه وایم د ملایکو متعلق نو ملایک ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي د دې وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام په سوره یوسف کې چې کوم اعلان کړی دی چې قل ته ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا زما لار ده انا بصیرت زه په مکمل بصیرت او بصارت سره په دې لاره باندې ولاړ یم زه هم او زما چې څومره تابعداري کوونکي دي هغه هم په دې باندې ولاړ دي نو په دغه ایمان بالمشاهده سره چې پیغمبرانو ته دغه مرتبه حاصله وه د دې وجه نه موږ ګورو د سیرت په کتابونو کې چې د خندق کنده کله کنستلی کېږي او یو طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام د لوږې د وجې نه په خېټه باندې کاڼي تړل دي بل طرف ته چې د کشۍ ګزار راچوي د کودال ګزار او د کاڼي د بسرې پاسي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ایران فتح شو بل طرف ته وایي چې روم فتح شو یو طرف ته دومره خوراک نشته چې خېټه پې مړه کړي بل ته خېټه باندې کاڼي تړل دي او بل طرف ته د خورې دال پاس دي د هغې وجه دا وه چې پیغمبر چې کوم دعوت ورکو نو په هغه دعوت باندې ورته کلک یقین حاصل چې زه دا کومه خبره کوم نو دا هغه خبره ده چې د نور راختلی دی نو د دې په راختو کې شک کېدی شي زما سترګې ماله دوکه راکړي خو د الله رب العالمین په دې دعوت کې او د الله رب العالمین په دې خبرو کې شک نشي کېدی لکه دا شپه راخوره ده نو ما ته په دې کې شک کولی شو چې کېدی شي موږ له سترګې دوکه راکړي شپه نه په حقیقت کې ورځ وي لکه خو پیغمبر چې دی نو هغه په دې نه په یقین باندې چې هغه الله رب العالمین ته کوم دعوت ورکو نو د هغه دعوت دپاره دا ضروري وه چې د پیغمبر زړه او د پیغمبر سترګې الله رب العالمین په دې باندې کولاو کړي نو اطمینان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تم حاصلو ما تا تم الحمدلله اطمینان حاصل دی د پیغمبر په خبره باندې زموږ اعتماد دی په قران کریم زموږ اعتماد دی د الله رب العالمین په وجود باندې زموږ یقین او ایمان دی خو د اطمینان او خپل مرتبه کله ناکله یو خبره به انسان وویني خو انسان باغه خبره په زړه کې تسلیم هم کی خو اطمینان قلبی او سکون قلبی ورته نه حاصلېږي ځکه دغه خبرې مختلف پهلوګان هغه به د مخې ته نه راغلي نو د دې وجه نه حضرت علی ته یو اطمینان حاصلو او بل اطمینان چې دی نو هغه پیغمبرانو ته حاصل وي بل اطمینان داسې دی چې هغه په پیغمبرانو کې هغه پیغمبرانو ته حاصل وي چې هغوی الله رب العالمین مستقل شریعت ورکړی مستقل دعوت ورته الله رب العالمین سپارلی چې ته به دا دعوت ورکې مختلف اقوامو ته الله رب العالمین هغه لیږلي وي د دې وجه نه الله رب العالمین دغه واقعات ذکر کړي او کالذي یا پشان د هغه کس مر علی قریة چې هغه تیر شو په یو بستۍ او یو کلي باندې نو دا کس هم مجهول دی چې څوک دی او دا قریه هم مجهوله ده چې دا کومه قریه او بستی ده او کومه نه ده اگر چې مفسرین وایي چې دا انطاکیه ښار دی خو د دې ضرورت ځکه نشته چې قرآن کریم په دې تصریح نه ده کړې نو ما تا ته د دې تصریح هغه ډېره زیاته ضروري نه ده وهي خاویة علی عروشها او دا کلی پړ مخې پروت په خپلو چتونو باندې او چپرونو باندې نو قال دې کس ووي انا یحیي هذه الله بعد موتها چې څرنګې به را ژوندی کوي الله رب العالمین دغه ښار لره او دغه کلي لره بعد موتها پس د دې د مرګ نه نو فاماته الله نو الله رب العالمین په د باندې مرګ راوست 100 عام سل کالا ثم بعثه بیا را ژوندی کو قال کم لبست نو بیا الله رب العالمین ته تپوسو کو چې دا راته ووایه څومره وخت تیر کو نو قال ده ووایي چې لبست ما وخت تیر کو یوما یوه ورځ پوره او بعض یوم یا د ورځې څه حصه مې تیره کړه قال الله رب العالمین ورته وفرمیل چې بل لبست تا وخت تیر کړی دی 100 عام سل کالا فانظر الى طعامک ته وګوره خپل د خوراک ته و شرابک او خپل د اسکاک ته لم یتسنى چې دا ترکې شوی او مردار شوی او خراب شوی نه دی
وانظر الى حمارک او تو ګور خپل د سورلې ته د خرته ولنجعلک او د دې د پاره چې وګرځو مونږ ته آیتن یو نخد عبرت للناس د خلکو د پاره د ټولو نه غټه نخدانه چې یو کس سل کاله مخکې هغه غیب شوی دی سل کاله پس هغه راشي نو دغه حالات هم ډېر مختلف وي ځکه سل کالو کې حالات د معاشري او د زبان او د سکې هغه ټول حالات چې دی هغه بدل شوي وي نو دا یوه غټه نښه وه للناس د خلکو دپاره وانظر الى العظام وګوره د هډوکو ته کیف ننشزها چې څرنګې موږ دا را ژوندي کوو او د دې نه ډانچه جوړو ثم نکسوها لحمه او بیا څرنګې په دې باندې غوښه ورته غوستو او دې د باندې غوښه را زرغونو فلما تبین له پس هر کله چې هر څه ښکاره شو هغه ته نو قال دې کس اعلان وکړو اعلمو چې زه ډېر زیات عالم یم او پوهه یم مخکې زما علم موجود خو اوس نسبتا زما علم ډېر موجود دی ځکه عملي تجربه مې وشوه ان الله یقینا الله رب العالمین علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت لرونکی دی وإذ قال ابراهیم او یاد که هغه وخت چې کله و ابراهیم علیه السلام رب ارنی ای رب زما اوښې ماته کیف تحیی الموتى چې څرنګې به ته را ژوندي کې دا مړي قال نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې ولم تؤمن چې آیت ایمان نه لري په دې حیات بعد الموت باندې نو قال ابراهیم علیه السلام وی بلا ولې نه د الله رب العالمین ایمان مې دی کلک ایمان مې دی ولکن لیطمئن قلبی لیکن د اطمینان قلبی د پاره دا سوال کوم چې زما زړه ته اطمینان میلاو شي او خلق به د خبره باندې زه په ښه نه په ښه طریقه باندې پوهه کړی شم قال نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې فخذ اربعه من الطیر ته ونیسه څلور پرندگان څلور مرغۍ هغه راونیسه فسرهن الیک او بیا د ځان سره را مختکه د ځان سره عادت کا د ځان سره اشنا کا دسې اشنا کا چې ته پریدي او فورن په आवाज وکړي فورن ته واپس راشي ثم اجعل على كل جبل بیا حلالک او دا غینه پس وګرځوا په هر یو اوچت ځای باندې منهن د دینه جزءا یو حصہ یو ټوکړه ټوکړه چې دنو هغه په مختلف اوچت ځایونو باندې کېده ثم دعوهن بیا ورته आवाज وکړه یاتینک سعیا راضی بتا ته په منډه باندې دلته الله رب العالمین دا نه دی ویلي چې یاتینک طیرا چې په هوا کې بتا ته راځي که مارغان دي الله رب العالمین فرمایي چې نه په منډه به درځي چې ستا شک په دې باندې را پیدا نشي چې یاره که په هوا کې واولوځي نو کېدای شي دا امکان راشي چې دا هغه مرغۍ نه ده کومه مرغۍ چې ما عادت کړې وه دا په هوا کې بدل شوې ده نه الله رب العالمین فرمایل چې په ځمکه به را روان وي په خپلو سترګو باندې به یې تعینې واعلم خبردار ان الله یقینا الله رب العالمین عزیز غالب ذات د هر چاته د اطمینان ورکولی شي حکیم په دې کې د الله رب العالمین حکمت د چاته د اطمینان ورکي چاله دا مشاهده ورکي او چاله نه ورکي ورته الله رب العالمین چې د پیغمبرانو ته کم مشاهده ورکړي ده نو دای موت تم را کولای شو خو چې پیغمبرانو ته ورکړي ده نو په دې کې د الله رب العالمین حکمت او موت نه درا کړي نو په دې کې د الله رب العالمین حکمت ده زما او ستا په دې کې امتحان دی او کلذي یا پشان د هغه کس مر چې هغه تیر شو علی قريه په یو بستی باندې وهي خاويه علی عروشها چې هغه پړ مخه پرته په خپل چتونو باندې قال نو د کسوی ان یحیی هذه الله بعد موتها سرنګ بروچتای را ژوندې کې الله رب العالمین دغه کلی را پس د مرګ د دینا فاماته الله پس الله رب العالمین مرګ را واستو په د باندې 100 عام سل کال پوری ثم بعثه به را ژوندې کو قال نو الله رب العالمین ورته فرمایل کم لبست تاسو مر وخت تیر کړ دې قال دوی لبست یوما ما وخت تیر کړ دې یو ورځ او بعض یوم یا د ورځې څه حصہ قال نو الله رب العالمین ورته فرمایل بل لبست چې تا وخت تیر کړ دې 100 عام سل کاله فانظر پستو ګور اله طعامک خپل خوراک ته او شرابک خپل سکاک ته لم يتسنى چې دانه دي خراب شوی الان کې د خرابېدل پکارو وانظر اله حمارک او ګور خپل دې سورلې ته چې دا سرنګ شوی دا ختم شوی دا ولنجعلک د دې د پاره چې ګرځو مونږه ته آیتن یو نخد عبرت للناس د خلق د پاره وانظر الى العظام وګور د هډوکو د سورلې ته کیف ننشزها ثم نكسوها لحما سرنګ مونږه د دې نه ډانچه جوړ او سرنګ په دې باندې مونږه غوخه راخېجو
فلما تبين له پسر کله جهکار شو دتا قال نو دوی اعلم چې زوس په شم حقیقت کې ز په شم ان الله یقینا الله رب العالمین علی کل شیء قدیر پر سبحانه قدرت لرونکی دی و اذ قال ابراهیم او یاد کها وخت چې کله ابراهیم علیه السلام رب ارنی رب زما اوخ ماته کیف تحیی الموت سرنګ بترا ژوند کې دا مړی قال نو الله رب العالمین فرمایل اولم تؤمن ایت ایمان نه لري قال نو ابراهیم علیه السلام فرمایل بلا ورنا ایمان مشتا ولکن لیطمئن قلبی لیکن اطمینان قلبی غواړم قال نو الله رب العالمین فرمایل فخذ ونسا اربعه من الطير سلور پرندگان فسرهن الیک بيد ځان سره را مختک عادت کا اشنای کا ثم جعل على كل جبل دلته مخکې بیا یو جمله پټه پرته ده چې بیا دا ذبح کا ثم جعل على كل جبل او بیا وګرځاو په هر یو اوچت ځای باندې او په غر باندې منهن د دینه جزءا حصہ ثم دعوهن بیا आवाज وکا دی حلال کړي شوی مارغانو ته او د دې د قیمه ته یاتینک سعیا نو دی وتا ترازی په منډه وهلو باندې وعلم او خبردار ان الله یقینا الله رب العالمین عزیز